د حجاب او تبرج مناظره سلرمه برخه. سالو دې کړه پر سر په احترام پتمنې خورې حجاب و فریضه د اسلام. اسما بیا وویل او هر څه چې د اختلاط په ممنوعیت باندې له نبوي احادیثو ځینې دلایل دي هغه په دې توګه دي. لومړی له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې ژباړی ده، هغه وایي د سړیو بهترین صف مخکینی صف دی او بدترین یې وروستنی صف دی، او د ښځو بهترین صف وروستنی صف دی او بدترین یې لومړی صف دی. لمونځ چې د الله تعالی سره ملاقات دی او په دې حالت کې مؤمن له بل هر وخت نه الله ته ډیر نږدې او متوجه وي، شهوت یې ضعیف او خشوع فعال وي، شیطانی وسوسې په نسبي توګه کنټرول وي، د فتنې او تهمت خطرونه کم وي. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې حالت کې هم نر او ښځه باید سره نږدې نه وي. نو څه فکر کوې چې په ازادانه فضا کې به د اختلاط په اړه څومره احتیاط وي؟ دا نبوي ارشاد واضح دلالت دی چې ښځې او نران باید په یوه میز، یو دفتر او یو میدان ګډ کار ونه کړي. همدارنګه له عبدالله بن مسعود رضی الله عنه څخه روایت دی چې ژباړی ده ښځه عورت ده، یعنی هغه پټه هستي ده چې که ښکاره شي نو حیا ترې کیږي. کله چې بهر ووځي نو شیطان ورته د سړیو سترګې ور اړوي او هغوی ته تر نظر ښایسته ورولي. یعنی ښځه چې څو پورې په کور کې وي شیطان ورته هیڅ تمه نه لري. کله چې بهر ووځي نو شیطان ورته هیلهمن شي او غواړي چې نران ورباندې دوکه کړي او هغه په نرانو باندې دوکه کړي، د سړیو نظر دې ته جلب کړي او د دې نظر سړیو ته جلب کړي چې بالاخره د بدکاره سړیو ښکار شي، عفت او دیانت یې داغدار شي. همدارنګه د ام حمید رضی الله عنها څخه روایت چې ژباړی ده ام حمید رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او ورته یې وویل له تاسو سره لمونځ مې ډیر خوښیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل پوهیږم چې له ما سره د لمونځ ډیر خوښیږي، مګر ستا هغه لمونځ چې په خپل خاصه کوټه کې ادا کړې ستا له هغه لمونځ نه ډیر بهتره دی چې د خپل کور په کوټه کې یې ادا کړې، او ستا هغه لمونځ چې د کور په کوټه کې یې کوې ستا له هغه لمانځه نه بهتر دی چې په خپل سرای کې یې کوې، او ستا هغه لمونځ چې د خپل کلي په مسجد کې یې کوې ستا له هغه لمانځه نه بهتر دی چې زما په مسجد کې یې کوې. دا میرمن صالحه پرهیزګاره د ښو اخلاقو څښتنه ده، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سپارښتنه کوي چې ستا لپاره حق او افضل هغه ځای دی چې د نورو ځایونو په نسبت هلته مستوره یې. لومړی مقام هغه خاصه کوټه ده چې یوازې خپل میړه لیدلی شي، دوهم هغه ځای چې یوازې د کورنۍ خلک یې لیدلی شي او له بهر نه پټه وي، دریم د خپل کلي مسجد دی ځکه هغه مسجد کور ته نږدې ده، هلته ورتګ زیات وخت نه اخلي، د پردیو سړیو د لیدو امکان یې کم ده، نو د شیطان ملتیا ورسره کمه وي. له دې ټولو مرحلو وروسته مرتبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسجد ده. حال دا چې امام احمد رحمه الله روایت نقل کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې یو لمونځ د نورو مسجدونو په زرو لمنځونو بهتر دی. خو بیا هم همدغې پرهیزګارې صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په نبوي مسجد کې د هغې لمونځ له یادو ټولو ځایونو کمه مرتبه لري، ځکه چې مسجد نبوي د هغې له کوره لرې دی او په لاره باندې د پردیو د لیدلو او شیطاني وسوسو امکان زیات و. له دې ځایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاملرنه معلومیږي چې څومره د ښځې عفت او ساتنه په دقت څارله، څومره د جانبي عوارضو په اړه فکر کاوه او ښځو ته یې د امکان تر حده سپارښتنه کوله چې ځانونه له داسې ځایو وساتئ چې هلته له پردیو سړیو سره مخ کیږئ. کله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتدا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته د لمانځه لپاره د یوې پرهیزګارې صحابیې په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې رهنمایي کوي، نو څه فکر کوي چې د دفترونو، تعلیمي مراکزو او کاري ساحیو ته د نورو ښځو تګ به څنګه توجه کیدلی شي؟ حال دا چې هلته رنګارنګ خلک شتون لري، شهوتي لیوان فعال وي او په ټول زور او زر سره غواړي چې خپلو سنګونو ته ښځې جذب کړي. هغه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې سړیو ته خبرداری ورکړي تر څو د پردیو ښځو سره یو ځای ناسته ولاړه ونه کړي او د هغوی ځایونو ته داخل نشي،
د عتبه بن عامر رضی الله عنه څخه روایت دی. ژباړه: رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ کله د پردیو ښځو ځای ته مه ورځئ. یو انصاري وویل د لیور په اړه څه حکم دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل لیور خو تیار مرګ دی، یعنی لا زیات خطر ورسره تړلی دی. له لیور نه مطلب د ښځې د خسرګنۍ سړی دی. همدارنګه د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت دی چې صحیح بخاري راخستی دی چې ژباړه ده هیڅ سړی د له هیڅ ښځې سره په یو ځای نشي مګر که د ښځې محرم موجود وي. همدارنګه عامر بن ربیعه رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت را نقل کوي چې وایي خبردار اوسئ هر سړی کله کومې ښځې سره په یو ځای شي نو دریم به شیطان ورته راځي. ښکاره خبره ده چې په دغسې اجتماعاتو کې لکه اوسني خلک چې ورته کمپاین کوي هیڅوک خپل ځان او خپل شهوتونه نشي کابو کولی. دوی غواړي چې شهواني ټولنه جوړه کړي، خو زموږ دین او د الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم غواړي چې تر هر څه په خپلو حدودو او خپل چوکاټ کې ترسره شي او انساني ټولنه له حیواني هغې توپیر ولري. هغه حدیث چې د سترګو پر پټولو مو امر کوي د عن جریر بن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه وایي یعنی له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې پوښتنه وکړه چې که ناڅاپه مې په نامحرمه ښځه نظر ولګیږي څه حکم لري؟ نو راته یې وویل چې فوراً باید سترګې ورنه واړوم. همدارنګه بریده رضی الله عنه څخه روایت دی. هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه ته وفرمایل ای علی په ناڅاپي لیدو پسې دوهم ځلې توجه مه کوه ځکه ناڅاپي لیده درته معاف دی خو دوهم ځلې درته معاف نه دی. همدارنګه د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما څخه روایت دی. هغه وایي یعنی فضل بن عباس رضی الله عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یوه سورلۍ ملګری و. یوه میرمن راغله له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې د څه مسئلې تپوس کاوه نو فضل د هغې خواته کتل او هغې د فضل خواته کتل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فضل مخ په بل خوا واړول. همدارنګه د ام سلمه رضی الله عنها څخه روایت دی. هغه وایي زه او میمونه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستې وو چې ابن مکتوب راغی. دا هغه وخت و چې د حجاب امر نازل شوی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وویل چې تاسو ځان ورنه پټ کړئ. موږ ورته وویل دا خړون دی موږ نه ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل آیا تاسې هم ړندې یاست؟ آیا تاسې یې نه وینئ؟ اسما وویل شریعت مو د سترګو په کابو ساتلو امر کوي او په دې کې هیڅ شک نشته چې د ښځو او سړیو په ګډ کار کولو یو ځای درس ویلو او مجلس کولو کې د سترګو ساتنه امکان نه لري. مروه پر شخندي انداز کې وویل اسما ډېرې خبرې دې وکړې خو زما د پوښتنې ځواب دې رانه کړ. اسما په ډېر درنښت سره ځواب ورکړ خورکۍ صبر شه ستا ځواب ته راځم. نور بیا پتمنې خورې حجاب و فریضه ده د اسلام پتمنې خورې حقوق